بسم الله الرحمن الرحیم. محترم نودین صاحب، محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ دغه شلم پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې دا څو لحظې د موږ سره اوسئ په دغه پروګرام کې د دې نه لذت واخلئ او ساعت هم تېر شي. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درانه صاحب او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم هیله ده چې د جمعې مبارکه ورځ یې په خیر پیل کړي او هغوی چې هلته د جمعې مبارکه ورځ اخر ته رسېدلې په خیر و عافیت باندې اخر ته رسېدلي او خوشحاله چارې یې لرلي. ډیره مننه. دوستای محترم و هموطنا، به پروگرام 20 در محتوای ذهنیت سازی صلح مهارت‌های نرم این پروگرام را برای شما تقدیم میکنیم. خدا کنه که همی چند لحظه‌ای که همراه ما می باشین از این لذت ببرین و در صفحه های اجتماعی خود این پروگرام را شریک بسازین که دیگه دوستا هم از او خبر شوند. لودین صاحب، لکه چې موږ په اشتهاري پروګرام کې مو ویلې دغه یوه سلسله او څو پروګرام موږ د اعتماد د ودې او جوړولو په باره کې ترتیب کړي او د دوستانو سره شریکوو. نو په دغه ساحه کې موږ 3 پروګرام پخوا وړاندې کړي وو چې یو یې د ځاني اعتماد د ودې په باره کې وو، بل یې د اړیکو د اعتماد د ودې په باره کې وو، او دریم هم د تنظیمي اعتماد د ودې په باره کې وو. نو موږ وعده ورکړې وه چې نن به د بازار اعتماد، دغه اعتماد په بازار کې یا بازاري اعتماد څه رقم ده، په دغه باره کې به نن غږیږو. او دا خو ډیره ښه خبره ده چې دغه د اعتماد مختلفې برخې یا اعتماد په مختلفو ساحو کې تر مطالعې لاندې ونیول سو چې بنیاد او مرکز د ځان نه پیل شوی چې له ځاني، یعنې ځکه هر څوک چې که بازار ته هم ځي له ځان سره د اعتماد او باور هغه سرمایه وړي، نو په اړیکو کې هم همدغه شریکوي. په ګروپونو ډلو نهادونو کې یا تنظیمونو کې هم افراد دي چې په خپلو اړیکو کې اعتماد سره تبادله کوي، او بازار کې دا بیا په ډېرو روښانه معیارونو باندې معلومیږي او دې ته خلک توجه کوي. رښتیا هم. نو موږ په هغه عنعنوي سلسله کې به موږ خپل سلایدونه د دوستانو سره شریک کړو او پروګرام به په همدغه رقم سره شروع کړو. ډیره مننه. وبښئ چې ما ته یو تلیفون راغی او ما ویلې چې مس یې نه کړمه. او کله کله تلیفون چې راشي هغه سیستم د غږ او ټول شیان تبدیل شي. په هر صورت د دغه سلاید نه به شروع کړو. لودین صاحب، دغه د موږ کلیدي سلاید ده، خصوصا که نوي دوستان راغلي او دغه پروګرام ویني، په دې باره کې به ووایو چې ما به این نظر استم که افراد در جامعه و خود جامعه برای رشد خود از چندین مرحله تیر میشه که ابتدا مرحله محتاجی است، در ساحه محتاجی می باشه و برای از اینکه از ساحه محتاجی به ساحه خودکفایی و استقلال رشد بکنه چندین مانع به وجود میاد که از اونها باید عبور کنه، و بعد از اینکه از ساحه استقلال و خودکفایی که ما سابقا تشریح کردیم که این مرحله عالی برای یک جامعه و برای یک فرد نیست، از او به یک ساحه عالی که دوره فلاح و سلام است به اوج رشد بکنه، از چند مانع دیگه تیر میشه. این هم گفتیم که مانع که است مثل پایه یک زینه‌وار است، اما چیزی که پایه را با هم یک جا نگاه میکنه، اما دو تا چوب یا هر چیزی که می باشه ستونی که اونو را به نظر من اونمو اعتماد است که همی کل ساحه را با هم، همی کل پایه را با هم متماکم نگاه میکنه.
واقعا شما یک مثال خوبی را برای فهم اعتماد ارائه کردین. یعنی پایه هایی که به دو سمت تکیه است، یکی خب به زمین و یکی با مو دیوار یا با مو سطحی که باید با طرف بالا بره. خود این اعتماد یا متکایی که قابل باور است یا به او اعتبار داده میشه و بالاخره انسان به او بالا میره. یک چیزی را من دیگه هم در اینجا میبینم که رشد و انکشاف به سوی ساحه عالی یا فلاح و سلام در مسیر از این اعتماد هم رشد میکنم. یعنی وقتی که از هر مانع یا از هر صد عبور حاصل میشه، هم اعتماد خودی، هم اعتماد در روابط، هم اعتماد تنظیمی و هم به اصطلاح اعتماد عمومی به وجود میاد و انسان را بالاخره قادر به این میسازه که با هم دیگر تعاون و همکاری داشته باشه. و در سطح سلام اعتماد به سطح عالی میرسه و این خود اعتماد نشان میده که اعتماد یک عنصر یا یک کیفیت یا یک سرمایه غیر قابل دید است که سبب تغییر میشه. یا بعضا میگه یک چیزی که بسیار مهم است به او توجه زیادتر نشده و او سبب تغییرات بسیار بزرگ در تمام ساحات زندگی میشه و او عبارت از اعتماد و باور است یا اعتماد و اعتبار است. چون اعتماد نامرئی ده کنه، لکه یو جسم نلري. په دې اساس باندې هغه انګلیسي کې یو متل دی out of sight out of mind. چې نه وینې فکر هم نه پکې، نو ځکه په ځینو ټولنو کې او ځینې خلک هغو ته دومره توجه چې لازمه ده چې سړی وکړي هغه هم را توجه نه ده ورته کړې. دغه د ننني پروګرام باره کې چې د بازار ده، دې ته اوس خو په افغانستان کې مارکیټ هم یو عادي لفظ د اصطلاح د استعمالیږي او په عربي کې سوق ورته وایي. نو دغه موږ په دې باره کې غږیږو نن او په مخ به لاړ شو. موږ دغه یوه خلاصه ده چې موږ ویلې د اعتماد خو یو نامرئی اما یو ډېر مهم او مغلق عنصر ده د انسان په ژوند کې، ټولنیز او انفرادي ژوند کې. او دغه 4 یا 5 پروګرامه چې موږ لرو دا فقط لکه هغه د یخ ټوټه چې په اوبو کې هغه څوکه یې راوتلي، موږ فقط هغه څوکه باندې غږیږو. یعنې ډېر مغلق ده، ډېر وخت نیسي، اما موږ دوستانو ته معرفي کوو. بیا نو خدای دې وکړي چې دوی په خپله لږ زره په عمق باندې په دې موضوع کې لاړ شي. موږ ویلې چې موږ به 5 ساحو کې د اعتماد باره کې خبرې کوو: په ځان باندې اعتماد، د اړیکو اعتماد، تنظیمي اعتماد، بازاري اعتماد، او په راتلونکي پروګرام کې به امکان لري ان شاء الله ټولنیز اعتماد باندې وغږیږو. او بیا به یو بل پروګرام چې دا ټول سره راټول کړو، یو خلاصه په هغه کې به ورسره وغږیږو. نو نن موږ ځو د بازار اعتماد ته، او د بازار اعتماد په خپله محرکات لري او موږ یې په 3 ساحو کې غواړو چې دغه ته توجه وکړو: د بازار د محرکاتو اعتماد، د افرادو اعتماد په بازار کې، او د تنظیم اعتماد په بازار کې. په دغه 3 ساحو کې موږ نن غږیږو. نو بازار په خپله مارکیټ او چې د ټولنې ټول اقتصاد په هغه باندې کلک ولاړ ده، هغه نو یو ډېر مغلق ده. په دغه 3 ساحو کې امکان لري لږ زره فقط هغه انګلیسي کې ورته وایي will just scratch the surface. اما ټول شیانو باندې خبرې امکان نه لري، اما معرفي به یې کړو په دغه ساحه کې. او خدای دې وکړي چې دغه دوستان چې په دغه ساحه کې علاقه لري دوی په خپله څېړنې وکړي او په ښه اندازه نور هم توجه ورته وکړي. او په دې برخه کې د اقتصاد متخصصین
همدارنګه خپله دغه اقتصادي وده او انکشاف پرمختګ دا د ستود ورته وایي، یعنې راکړه ورکړه دا مستقیما په دې بازار کې د یو سیستم په شکل باندې یا د یو ماشین د مختلفو پرزو په توګه باندې په حال حرکت کې دي. یعنې داسې تاسو مخکې ښه اشاره وکړه چې دا په یو فزیکي وجود په شکل باندې هلته نه څړي دی، اما هلته یو شی چالانده ده، یو سیستم د هلته روان ده او هلته دغه سیستم ټول د اعتماد دغه زیړ خطونه چې تاسو پکې ایښي دغه محرکات چې دي، هغه کوششونه او هڅې چې دي په بازار کې د خلکو د افرادو دغه محرکات چې شاته دي، دا د اعتماد او باور او د اعتبار په سیستم کې سره په چرخش حرکت کې دي. دا طلایي رنګ ده، لکه طلا داسې مهم ده. د ښه رنګ دې ورته انتخاب کړی ده. نو لاړ بسو دغه اول هغه ته د بازار د محرکاتو اعتماد چې د اول د محرکات څه شي دي، هغه باندې به لږ زره خبرې وکړو چې بازار کې څه خل محرکات موجود دي. لکه چې موږ وویل مخکې بسیار موضوع مغلق است و عناصر بسیار زیاد در اوج است، اما ما در اینجا فقط بر یک چند چیزی که بسیار واضح و مهم است به اونا اشاره میکنیم. بعد از او دیگه با دوستا میمانیم که چی میکنن، از او چی جور میکنن. نو اول چه ده د بازار نرخ او اصول، دغه د اعتماد یو لوی محرک ده او دغه نرخ هغه قیمتونه نه دي په بازار کې. دا نرخ لکه هغه متل دی چې میگه از شار برای از نرخ نبرای، هغه یو اصول لکه پښتونولي مثلا یا لکه نور نامرئی قوانین او هغه خلکو په هغه باندې موافقه ته رسیدلی دي، موافقه چې دا کار باید داسې وشي، یو جز د کلتور ده په هغه کې دغه نرخ او داسې اصول او دغه باندې که ټول خلک باور ونه کړي، که ټول خلک په هغه باندې رفتار او کردار په هغه باندې عیار نه وي، اعتماد منځته نه راځي. یعنی مطلب د تاسو د نرخ نه هغه قیمت او مروج قیمتونه نه دي چې اسعار یا پیسې پکې تبادله کیږي، بلکې نرخ هغه اصول او هغه قواعد دي چې په یو بازار کې د اخیستونکو پلورونکو او د دوی د تعاملاتو منځ کې هغه رسم او رواج تقریبا که چیرې عام یا هغه کلتور د بازار کلتور دا د چې دغه چوکاټ کې شیان تبادله کیږي. یعنی خرید او فروخت دا یو لوی محرک ده د بازار او دې باندې څوک باور ونه کړي بس لاس ترې پرېمنځل هغه بازار. دا باید ویاله ده. بل عنصر د تبادله معیارونه او کنټرول دي. د تبادله معیارونه او کنټرول به نو داسې وي چې مثلا ته چې بازار ته لاړ سې او غواړې مثلا انګور یا مڼې یا غنم یا بل شی واخلې، هغه په تله کې هلته یو څه شي ایښي یوې خواته چې بیا دلته غنم ورته کېږدي. په دې باندې باید سره اعتماد وکړي چې که تا 1 کیلو یا 1 من یا 1 چارک یو شی دې اخیستی، هغه تیږه په هغه اندازه ده، هغه تیږه یا وسپنې چې هلته اچولې هغه درسته ده او په هغه کې دغلبازي او غلطي نسته پکې. دغه مهم یعنی هغه وزنونه یا هغه معیارونه چې دغه په واسطه باندې د اشیا او شیان تلل کیږي یا اندازه کیږي یا پیمانه کیږي، هغه یعنی هغه هم د یو شمېر اصولو قراردادونو په واسطه من حیث کل من حیث معیار قبول شوي. یعنی هر څوک ځان ته تیږه ونه لري، بلکې یو مشترکه معیاري تیږه او وزن او معیار هلته موجود دي. لکه متر په ټیکو کې ده یا مثلا کیلو یا موږ او تاسو پخوا به پاو من او چارک استعمالېدل. دغه اصول او قراردادونه د اعتبار او د اعتماد وړ وی باید او کنټرول باید شي. کنټرول نشي بیا انارشي منځته راځي. یو وخت ما په زړه کېږي چې وړاکان خلکو به چې تیکه به وزن هغه کوله اندازه کوله،
داسې لاس به یې ورسره اوږد کړي چې دا یو ګز ده، بیا به 2 ګزه 3 ګزه، هغه نو د انسان د لاس په اندازه باندې چې داسې څومره لوی ده کمکی ده. دغه په وختو دغه انګریزي سیستم کې فوټ به یې ورته ویلی که نه، فوټ د طول اندازه چې وه، دا به یې د هغه وخت پاچا پښه به یې اندازه کړله چې څومره ده، په هغه باندې به یې خلکو ته بیا ورسره هغه یې معیار تعیین کړی و. پاچا به بدل سي، فوټ به هم بدل سي. خو دا د پخوا زمانې اصلي معیارونه خو همدغه طبیعي معیارونه وو چې د انسان د لویشتې په اندازه دا متوسطه لویشته وو، یا مثلا د لاس اندازې وي، یعنې چې دغه هم د طبیعي او روښانه ښکاره معیارونو په توګه باندې قبول شوي وو. په ټول د تاریخ کې انسان د معیارونو سره اړیکه درلوده او د تبادلې په وخت کې اوس هم په اشعارو کې او په شعارو کې استعمالیږي که نه، دغه یوه لویست ځکه هم زه چاته نه ورکوم او نه پوهېږم، هغه لویست نو په دې پورې اړه لري چې د چا لویست. او دا خبره ده، یعنې مطلب د دې خبرو نه دا ده چې موږ هغه معیارونه چې د په بازار کې استعمالیږي د راکړې ورکړې لپاره، هغه باید معلوم وي، معین وي، کنټرول وي، دواړه خواوې په دې پوه وي. رښتیا. نو دغه بل محرک یې دغه ده، د تبادلې معیارونه چې په هغه باندې خلکو ټول موافقې کړې وي او کنټرول کېږي چې څوک تغییر ورنه کړي. دغه پولي مناسبات هم په دنیا کې ډېر روان دي، دغه هم راځو هغه جدا محرک ده. راځو ورته. بل محرک د ټولنې د محصولاتو او خدماتو د کیفیت د سویې ساتنه ده او کنټرول. مثلا په افغانستان کې دغه ځینې همسایه هیوادونه چې دوا راځي، تنها پوډرو نه ګولۍ جوړه کړي، نور شي نه یې پکې، دوا نه یې پکې، هغه کیفیت وجود نه لري. یا مثلا د ما په زړه کېږي چې خلکو به چې شیدې به یې خرڅولې په کابل کې، اوبه به یې کې ګډه کړله، هغه کیفیت نه ساتي. یا مثلا زیړ غوړي به یې چې بازار ته راوړل، د جوارو اوړه به یې کې ګډ کړي وو چې لږ زره وزن زیات شي، غلطي به وکړي. نو دغه کیفیت ساتنه ټولنه کې اعتماد منځته راوړي، او که هغسې کیفیت نه وي او دغسې خلکو ته اجازه ورکړی شي چې غلطي پکې وکړي، د بازار اعتماد راکموي. او کله کله دلته حتی په خبرونو کې داسې راځي چې دومره بیرله یا دومره ټنه دومره ټانکره تیل یا به اصطلاح بې کیفیته تیل بیرته مصرف شو، وګرځول د چخانسور د نیمروز ولایت د اوبو له لارې، یا مثلا د اسلام قلعه له لارې نه. نو دغه یو مهم دغه د کیفیت ساتنه بازار کې اعتماد جګوي، او که وده ورکړي کیفیت ته، چې په ورو ورو کیفیت ښه کېږي، نو هغه نو بیخي ښه ده. او کیفیت یې ښه نه وي، مثلا خلک د خپل مزرعې نه د خپل پټینه شیان راوړي په بازار کې خرڅوي، کیفیت یې ښه وي، خلک یې ویني په ډېر قیمت باندې اخلي، او ښه نه وي قیمت یې ورته ټیټوي. یعنې دغه یو توازن هم هلته ضرور ده. دغه مهم ده چې دغه یو اصول موجود وي او هغه اصول وساتل شي. او تاسو د دې یادونه وکړه، ماته یو څه را په زړه شو چې په دې د باندې مارکیټونو کې بعضې شیان ظاهرا ډېر ښایسته او رنګین او بازاري هغه توجه جلب توجه کوي، اما دننه کیفیت عمره نه لري. یا بعضې شیان دي چې په بعضې مارکیټونو کې خصوصا د میوې او د سبزي او د دې شیانو هغه ته ارګانیک یا د عضوي یا اصلي طبیعي وایي، سره له دې چې ظاهرا دومره ډېر هغه ښکلا او رنګیني نه لري، خو قیمت یې هغو نسبت له نورو نه لوړ وي. له دې معلومیږي چې هغه طبیعي شیان چې په هغه کې د انسان هغه د مارکیټ لپاره او د ګټې لپاره ظاهري یو غل و غش نه وي سوی د غولونې یا د جلب توجه.
ما ته دا را په زړه شو چې کیفیتونه مطلب او هغه شیان هم دي چې زموږ په تاسو وطن کې به پخوا اکثره شیان طبیعي او ارګانیک بو. ارګانیک وو. مثلا اوس دغه بعض ځایونو کې که چیرې وګوري دغه فارمي شیان که نه چې په او غږ کې هغه سو یو وخت بیا د دې لپاره چې حاصلات زیاتي یا به د تخم اصلاح شده، دا اصلاح شده اصلا جنتیکلی مودیفاید سی ورته او هغه تخم اصلاح شده چې ځای د موږ او تاسو په وطن کې د طبیعي محصولاتو یا د طبیعي انواعو ځای ونیو. زه خو په دې باور یم چې د موږ هغه طبیعي بومي تخمونه یا انواع چې دي، که د غنمو وي، که د مڼو وو، که د نورو شیانو وو، متاسفانه هغه بدل شول او اوس کله کله د بعضې مسایلو مخکې دومره مقاومت هم نه لري او د بازار دپاره دا شی رامنځته شو، زیاتره کیفیت ته توجه نه کیږي. رښتیا هم. نو څلورم د تقاضا او عرضې توازن. ټول مارکیټ، ټول اقتصاد په تقاضا او عرضه باندې استوار ده، اما که په هغې کې توازن منځته رانشي او ځینې قدرتونه یا ځینې جنګ سالاران ورته یا ځینې خلک چې صاحب قدرت وي، په هغې کې توازن له منځه یوسي، اعتماد هم له منځه ځي په هغې کې. دغه احتکار او دغه شیان هم پکې شامل به وي که نه چې کله او شاره احتکار ما دلته جدا هغې پې راوستلی. یعنې بعضې اما د دغه د توازن له منځه وړلو نه احتکار منځته راځي. دا یعنی مطلب د ما د دې خبرې نه دا اوس په دې تاکید وشي چې دغه د توازن مسله د عرضې او د تقاضا تعادل ده. او بله خبره دا ده چې عرضه او تقاضا څنګه کله کله په لوی لاس باندې ځینې شرکتونه یا ځینې تجاران یا هغه خلک چې د دې خصوصا متاسفانه په بعضو ځایو کې د روژې مبارکه میاشت کې په یوازې د دې چې عرضه هلته زیاته شي تر څو د تقاضا جواب ووایي، برعکس عرضه لږ ذره کمیږي یا توازن هلته. رښتیا. نو دغه د اعتماد یو محرک ده. نو د اعتماد ساتل او لوړول په ټولنه کې په بازار کې ډېر مهم عنصر ده او په هغې کې هغه حکام چارواکي ډېر مهم رول لري چې دا ټول عیار کړي. پنځم شی چې ما راوستی د احتکار ممانعت او کنټرول. که چېرته دغه توازن له منځه لاړ شي، د تقاضا او د عرضې له منځه احتکار منځته راځي. یا د احتکار رامنځته کېدل سبب د دې کېږي چې توازن د عرضې او د تقاضا ترمنځ عدم توازن رامنځته شي. یعنې یو د بل سره داسې تړلي دي. د چارواکو خبره مو کړه، یو له مهمو وظایفو د چارواکو نه په یو مملکت یا په یو نظام کې دا ده چې څنګه بازار او هغه مسایل کنټرول شي او په اصولو برابر وي. ما داسې اورېدلي چې آزاد بازار یا آزاد مارکیټ دا غربیان یو اصطلاح کوي که نه چې د آزاد مارکیټ مسله چې عرضه او تقاضا دوی څنګه هغوی هم کوم معیارونه به لري یا نه به لري؟ د یوه معیار هغه دا و چې آزاد بازار لسافیر چې ادم سمیت دغه تشریح کړی و په خپل کتاب کې، هغه په توازن د تقاضا او عرضې باندې کلک ولاړ و چې باید د دوی منځ توازن موجود وي. که موجود نه وي بیا هغه آزاد بازار آزاد نه وي. ځینې دوستان چې په اقتصاد کې درس ویلی او په اقتصاد کې ښه پوهېږي، خواهش کوو چې په دغه موضوعاتو باندې تبصرې وکړي چې دوستان او وطنوال له دغه موضوع نه نور هم ښه آګاهي پیدا کړي او په دې باندې پوه شي. موږ خو
دغه ساحه کې نه پیغام لودین صاحب ته څومره معلومات لري. ما خو هغه د په اصطلاح بزنس ادمنستریشن ماستري مې کې اخیسته، اما د اقتصاد نه فرق لري. د اقتصاد فقط یو څو کتابونه موږ فرعي ډول ویلي دي. په دغه ساحه کې زه دومره معلومات نه لرم چې زه په اصطلاح مسلکي مشوره دلته ورکم دوستانو ته. اما کېدای شي هغه خلک چې په اقتصاد کې تحصیلات کړي او تخصص لري په دغه موضوعاتو باندې د اعتماد له نقطې نظره خبرې وکړي. نو د اعتماد عنصر پکې هدف دا ده چې موږ په مارکیټ کې په بازار کې اعتماد څنګه سویه لوړولی شو. نو شپږم شی چې ما راوستلی د فساد ممانعت او کنټرول. او دا ډیر مهم شی ده چې فساد وي په ټولنه کې، هغه نو داسې ده لکه هغه هوا چې بویه شي، هر ځای ته چې لاړ شي هغه بوی ورسره ځي. وپېژنه فساد دغسې یو ټولنه خرابوي، ټوله افراد هم خرابوي، تنظیمونه هم خرابوي، اړیکې هم خرابوي او بازار هم خرابوي او ټولنه مریضه کېږي. د محصولاتو په کیفیت کې دا د فساد یو عنصر کې شامل سي، بیا هماغه داسې غولونې او هغه څوک سي. نو له دې نه معلومیږي چې د فساد او همدارنګه دغه نور محصولات د ټولنې د ترمنځ د خدماتو دا ټولې که چیرې راولو، نو د رضایت او قناعت مسله هم، ځکه چې په بازار کې اکثره خلک د عرضه او تقاضا او د احتیاجاتو یا د ضروریاتو د پوره کېدو یو سلسله هلته روانه ده. کله چې ضروریات یا اړتیاوې پوره نشي او په عوض باندې ناولي شیان، ناوړه شیان تبادله سي، هلته هغه اعتماد او باور په عمومي توګه باندې هم بیا صدمه ویني د خلکو ترمنځ یا د بازار ترمنځ. دا ډیر خطرناک یو مرض رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټوله موضوع اعتماد خو به اساس پیشنهاد بعضی از بیننده و دوستان ما شروع کردیم. خدا کنه که اونا شاید در نظرشان یک چیزی بسیار خرد اعتماد بوده که سر از مو گپ زده شود و ما ای را همونطور بزرگتر گرفتیم. شاید خدا کنه که این چیزا کلشان هم خوششان بیاید که این چیزا مهم است. تنها اعتماد تنها این نیست که دو نفر یک سر دیگه اعتماد کنه. اینقدر عوامل و عناصر زیادتر داره. اعتمادی تو موضوع ساده نیست. او دا موضوع خو یو له دوستانو نه پوښتنه کړې وه چې موږ او تاسو د سولې د ذهنیت د اړتیاو د وړتیاو په اړه خبرې کولې. هغوی یوه پوښتنه کړې وه چې تر څو اعتماد نه وي رامنځته سوی، نو د سولې او د امن او د یو د بل سره د یو ځای کار کولو د سلام په لوري حرکت ستونزمن ده. نو په دې لحاظ باندې موږ او تاسو د اعتماد په اړه دا یو څه موضوعات سره را یو ځای کړي دي او دوستانو ته یې عرضه کوو. غواړو چې په دې کې هغه دوستان چې عملا د اعتماد او بې اعتمادي نه متاثر شوي دي یا په عام لحاظ باندې کله چې جګړه پیښیږي، تشدد رامنځته کیږي، اعتماد او باور منځ ماتیږي، کله چې زور و زورګیري رامنځته کیږي، یا مثلا کله چې امنیت له منځه ځي، اعتماد یا مسؤلیت له منځه ځي. نو مسؤلیت چې له منځه لاړی، باور او اعتماد په شاوخوا چاپېریال یا په خلکو باندې ماتیږي، نو ویرې رامنځته کیږي. نو د ویرو په نتیجه کې هغه حتی د انسان هغه فزیولوژي د ننه وجود فعالیتونه یا اړیکې متاثره کیږي. نو په عام لحاظ باندې اعتماد یو لویه موضوع ده. په جهاني توګه باندې نن سبا ګورو چې اعتماد او باور مخ په ماتېدو ده. ما علت هم ده چې لوی سیاستونه د بې اعتمادي ښکار شوي دي. لوی
نهادونه د بې اعتمادي ښکار شوي دي. لوی نظریې چې پخوا به وي، مثلا د حقوق بشر موضوع چې په غرب کې مطرح ده، اوس څوک په اعتماد او باور نه کوي دا پیښې کېږي. یا مثلا ملل متحد یو لوی نهاد ده که نه، د هغه په فیصلو باندې اعتماد څوک نه کوي. خپل خاصیت یې بیخي یا حیثیت تقریبا مخ په ورانېدو ده. دا ملکونه نن سبا چې خلک پکې اوسېږي یا عجیب نوعه موج راوتلی ده، نو خدای دې پکې خیر وکړي. دغه فساد یو بل هغه هم لري، هغه دا ده چې په د راکړې درکړې ټولنه کې د راکړې درکړې قیمت جګوي، مصرف یې زیاتوي. مثلا په افغانستان کې دغه تیرو څو کالو کې دلته به اوازې راغلې چې فساد دومره نهادینه شوی ده چې که چېرته مثلا یو مکتوب دی یو دفتر نه بل دفتر ته وړي، هغه نفر چې وړي هغه هم تنخواه اخلي هم د تا نه پیسې اخلي، باید پیسې ورکړي. پیسې ورنکړي یو هفته دوه هفتې هم هغه مکتوب هغه بل دفتر ته چې فقط د سړک بله خواته ده نه ورسوي. یعنې تر دې اندازې پورې یا مثلا په یو دفتر کې د کار بند ده، هغه ته باید رشوت ورکړي، باور کار دې نه خلاصي. ما په خپله لیدلي دي چې کله کله خلکو نه اسناد واخلي یا یو سند چې غواړي ترلاسه کړي، په هغو وختو کې یا به دروازه کلکه وه، پیرهدار به یې کېنولی وي، یا به دا و چې څوک به ورغلی وای اوس نسته، هغه به د میز لاندې هلته ایښی وي تر څو پیسې به یې ورنه کړي، یا یو امضا به په یو سند باندې نه کوله تر هغو پورې چې چا به پیسې وانخیستې. یا مثلا دا قراردادونه بسې کېدل، یا مواد په یو قضیه کې، او دا اوس خبره اوږدېږي، دغه قراردادونه بسې کېدل که چېرې مثلا وریجې، غوړي، غوښه یا البسه به د لویو وزارتونو سره، مثلا وزارت دفاع سره، دا به قرارداد اوس پیسې به واخیستلې، داسې یو نااشنا شیان به یې راوړل، یا به کله کله پیسو سره قراردادي ورک سو، خلاص وسو، ځکه اکثره خلک همداسې دا مهم دي. آخرنی شی چې په دغه ساحه کې ما دلته جوړ کړی ده هغه د اسعارو ارزښت ساتنه او مدیریت ده. دا ډېره مهمه خبره ده. نو امکان لري دوستان وکولی شي په دې کې 10 20 50 نور شیان مو علاوه کړي چې په اعتماد باندې تاثیر کوي. اما دغه د موږ پروګرام او دغه وخت چې موږ اختصاص کړی په دغه باندې کفایت کوو. دغه د اسعارو ساتنه هم ډېره مهمه ده، ځکه که اسعار ونه ساتل شي، یو نفر مثلا د شپې لاړ شي په دې چورت کې چې سبا ته زه دومره پیسې لرم دومره شی په اخیستی شم، سبا ته راسي د اسعارو قیمت تغییر خوړلی او یو ورې هغه پیسې نیمایي اهمیت هم نه لري چې پرون یې لرل. یعنې ثبات د اسعارو. نو اوس بعضې خلک وایي چې د ثبات افغانۍ د ثبات ته برخمنه ده. دا یو ښه کار ده چې یو وخت د اسعارو بحران هم افغانستان کې، حتی داسې تاریخ هم تیر شوی ده چې ځان ته اسعار چاپېدل، خلکو پکې داسې دوره هم د خلکو یا د وطنوالو په یادي. په هر صورت دا یو ډېر مهمه موضوع ده چې په بازار کې د اسعارو د ثبات او ارزښت ساتنه، دا خپله د اسعارو ثبات او ارزښت بیا له ډېرو نورو ریښو او عواملو سره رابطه لري چې د اقتصاد پوهان پکې هلته اعتماد مهم ده، د اړیکو اعتماد هلته منځته راځي. نو دغه هغه درې شیان چې موږ غوښتل په دې باره کې وغږېږو، یو دا و چې خپله دغه محرکات د بازار څه شي دي. زه فکر کوم په کافي اندازه معلومات وړاندې کړو مخکې له دې چې دوستان بیخي خسته سي، ستړي سي له دې موضوع نه. نو لاړ به سو دغه نور دوه اړخونه یې چې هغه په قسم د فرد زه چې بازار ته ځم د ما اعتماد څنګه ده په بازار کې، هغې موضوع ته به لاړ شو.
نو هغه دا ده چې په بازار کې خلک په انفرادي ډول دغه څلور پایې لري. که نه موږ وویلې چې د ځاني اعتماد لپاره څلور پایې مهمې وي، چې هغه څلور پایې موږ دلته بیا راځو. آیا ته چې بازار ته ځې، اوس چې ته بازار ته ځې، دغه څلورو پایو کې چې لکه د میز څلور پایې دي، چې هغه صداقت ده، یوه پایه د تا د اعتماد صداقت ده، بلې حسن نیت ده، او بلې هغه ظرفیت ده یا توانمندي ده چې توانمندي لري، او بیا فعالیت او نتیجه ده. آیا ته چې بازار ته ځې، ته دغه څلور شیان دې روزلي دي چې ته په بازار کې د اعتماد د لوړوالي سبب وګرځې، او یا دې نه دي کړي چې د بازار اعتماد راټیټ شي؟ نو دا مهم ده. هغه د انګلیسي څلور هغه به هم دلته کېږدم. نو دغه ډېر مهم ده چې یو قسم د یو فرد که ته دغه څلور شیان تا روزلي او په هغه ساحه کې د اعتماد جګ وي، ته چې بازار ته لاړ شې د بازار اعتماد جګوي. یعنی مطلب که چیرې بازار ته خلک د بازار د محرکاتو په عناصرو کې شاملېږي، یعنی هغه څه چې بازار ته خلک وړي له ځان سره، علاوه له دې چې متاع یا مواد یا اقلام یا جنس وړي، دغه شیان پکې ډېر مهم دي چې څومره صداقت وړي، څومره حسن نیت وړي، څومره ظرفیت وړي، او څومره څنګه فعالیتونه یا کوم فعالیتونه هلته په کوم کیفیت باندې ترسره کوي. یعنی هغه شهرت چې تا پیدا کړی، هغه شهرت دغه څلور شیان سته پکې که نسته؟ دغه څلورو شیانو باندې ته مشهور یې که نه؟ چې ته صداقت لرې، حسن نیت لرې، توانمندي او ظرفیت هم لرې، او نتیجه دې ورکړې ده. ټولنه کې د فعالیت کړی، نتیجه دې ورکړې ده، نتیجه دې خلک ویني. ته چې په دغه حالت کې مارکیټ ته لاړ شې، بس د مارکیټ سویې جګېږي، د اعتماد سویې جګېږي. او که دغه شیان نه وي او بې اعتباره یې، چې مارکیټ ته لاړ شې، په عوض د دې چې د مارکیټ د اعتماد سویې جګه شي، ته یې راټیټوې. یعنی مطلب له دې نه دا ده چې هر هغه څوک چې د بازار هغه دارومدار په لاس کې ده یا بازار جوړوي، یعنی په اصطلاح ترکیب د بازار کې شامل دي، که هر څوک د ځان سره همدغه څلور مهم ارزښتونه ویسي، هلته اعتماد لوړیږي په بازار کې. او که چیرې دغه شیان کمیږي، هلته اعتماد په بازار باندې کمیږي. دغه څلور شیان چې دي، دغه اول دوه، صداقت او حسن نیت، دا د انسان شخصیت او کرکټر تعیني، او دغه توانمندي او ظرفیت او نتیجه چې دا د دوی اهلیت تعینوي. نو هر انسان که هم کرکټر او هم اهلیت د اعتبار وړي، دوی چې مارکیټ ته لاړ شي، دوی باندې نور خلک اعتبار کولی شي. یعنی کسب و کار کې دغه شیان مهم خبرې دي، د ظرفیت او فعالیت کسب و کار ده، او هغه ارزښتونه دي چې دی په خپل کسب و کار کې رعایت کوي یا ځان سره وړي. دا ډېر مهم عناصر دي رښتیا هم. بل نور شیان چې دي، هغه موږ هغه د اړیکو په باره کې وغږېدو چې اړیکو لپاره 14 عناصر دي چې که هغه وده وکړي، هغه اړیکې وده وکړي، اعتماد زیاتېږي، او که نه اعتماد کمیږي. نو هغه وایي د بازار لپاره خلکو په انفرادي ډول دغه 14 شاخصونه روزلي دي که نه دي روزلي. که دوی وکولی شي مثلا دغه 14 شاخصونو باندې کار کړی، نو حتما په کورنۍ کې هم خلک په دوی باندې اعتماد کولی شي، کنه په کلي کې هم کولی شي، بازار کې هم کولی شي. نو هغه به وایي د کلام وضاحت ولري، یعنی ستریټ ټاک، داسې شف نه غږېږي، داسې وغږي، نورو خلکو ته احترام وکوي، شفافیت ولري او شفافیت جوړ کړي، د خپل غلطي که چېرته غلطي کړي زر یې اصلاح کړي، او نورو ته وفادار پاتې شي، وفادار وي.
دغه مهم شیان دي که دغه خصلتونه لري د اعتماد زیاتیږي ټولنه کې او عمل نتیجه باندې خلک معلومي چې و دا کار کولی شي چې وایي چې زه دا کار کوم کوي او نتیجه ورکوي د ځان وده او ښه کول ورځ په ورځ وده کوي ښه کیږي هغه شپږ خنډونه چې موږ په ابتدایي کلیدي سلاید کې ویلې په هغو باندې کار کوي دایم ورو ورو د فلاح او د سلام ساحې ته ځي د توقعاتو وضاحت وکړي چې د نورو خلکو نه څه توقعات لري چې بازار ته ځي څه خل توقعات لري د خلکو نه چې نور خلک څه خل رفتار او کردار ولري هغه واضح وي د ځان او د نورو محاسبه او مسؤلیت وګه باندې کېږدي او د واقعیت سره مخامخ دغه مهم عناصر دي چې دوی کولی شي د ده او د نورو سره د اړیکو د ودې په لاره کې د وروزي او زیاتې کې نورو ته غوږ ونیسي فکر ونه کړي چې زه په هر شي باندې پوه یم تعهد او وعدو ته وفا وکړي او نورو اعتبار وکړي داسې ونه یي چې زه د اعتبار وړ یم اما بل هېڅوک هم د اعتبار وړ نه ده او دغه د وعدې لپاره هغه قرآن شریف کې هم ذکر شوي چې اوفوا بعهدکم هغه مهم شی ده دغه دیارلس شیان موږ پخوا ویلي وو دا هم د یو کتاب د په نوم دی سپید اف ترست یو نفر چې ما د کتاب د زعامت مقام کتاب کې ما مصاحبه مسره کړې وه ستیون ام ارکبي نوم د هغه یو ټول کتاب د اعتماد سرعت تر عنوان لاندې لیکلی نو دغه ځینې شیان ما د ده کتاب نه اخیستي دي او ما ته اجازه هم راکړې ده ځکه ما مصاحبه ورسره وکړه د خپل کتاب لپاره دغه دیارلس شیانو کې دغه اول 15 شیان چې دي دا د انسان په کرکټر او شخصیت پورې اړه لري دا نور 15 شیان چې دي دا د انسان په هغه توانمندي او ظرفیت او اهلیت پورې اړه لري او دغه نور 3 شیان چې داخل کې دي دا ګډ شاخصونه دي نو که چېرته یو انسان هغه څلور پایې محکمې چې موږ په بل سلاید کې وغږېدو او دغه دیارلس شیان یې روزلي نو په مارکیټ کې دی د اعتبار وړ ده اعتماد خلک په ده باندې اعتماد کولی شي یعنې د اعتماد څومره مسایلو سره اړیکې لري یا څومره مسایل د اعتماد په تعمیر کې یا د اعتماد په جوړښت کې برخه لري موږ هغه ته وویلې هغه تیر پروګرام کې موږ وویلې چې دغه شمسي نظام یې څه ساتلی ده بیخي په فضا کې که نه لمر او نور سیارې د لمر نه تاویږي د میلیونو کالو باندې هغه یوه قوه ده یو قانون ده یو نامرئي شی ده چې په نوم د قوه جاذبه سره ساتلي دي په دغه رقم سره دغه اعتماد هم په ټولنه کې لکه قوه جاذبه یو نامرئي شی ده چې ټول شیان یو د بل سره داسې سره ساتلي دي او تاسو د یو ډېر مهم طبیعي نظام یادونه وکړه دغه د شپې او د ورځې تبادله چې موږ او تاسو وایو چې د ځمکې د حرکت په نتیجه کې راځي منځته راځي که دا مثلا که چیرې دغه ساعتونه 4 ساعته که لمر یو ورځ په یو وخت راوخیږي یا ورځ شي بله ورځ 2 ساعته مخکې یا 1 ساعت مخکې راوخیږي دا انسان به په څه حالت کې ژوند به سره حالات سره مخامخ شي نو له دې کبله دا د اعتماد او باور چې دا 12 میاشتې دي د معاملاتو مسله ده یا مثلا یو دهقان چې چېرته خپل تخم کري هغه په ځمکې باندې باور په اقلیم او آب و هوا باندې باور یا په موسم باندې باور دا اعتماد یو طبیعي او ډېره لویه موضوع ده اساسي موضوع ده تاسې د قوې جاذبې خبره وکړه دغه وزنونه چې موږ او تاسو په وطن کې استعمالیږي دغه ټول د قوې د جاذبې
بنیادونو بنسټونو سره تړلي موضوعات دي. نو اعتماد او باور ته په ډیره دقیقه توګه کتنه کوله یا له سره خصوصا د موږ او تاسو ملک کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو مسله ده چې اعتماد او باور یا په یو بعض ځای کې موږ خو دا د شخړو مسلې سره زیات اړیکې زه لرم او د مطالعه کوم د دې. نو کله کله چې دوه طرفه په یو موقف کې کلک نښلي او د تقابلي وضعیت ته غوره کېږي یا جګړې ته ځي، هلته دننه یوه برخه ده چې هغه برخه دوی دواړه نشي سره تنظیمولی، چې هلته هغه مقاومت چې موجود ده او اصلي مشکل یا اصلي حل په هغه مقاومت کې ده. که چیرې دوی په ښه توګه باندې هغه ته مراجعه وکړي، هغه مقاومت چې دا دواړه په یو ځای کې کلک نښتې حالت یې راوستلی او دوی مقاومه کړي دي، هلته یو مرکزي موضوع ده د دواړو ترمنځ او همغلته حل هم شته، هملته د بدلون شیان ټول په همغه ځای کې دي. تاسو دا مثال هغه د یوې فلزي سکې په مثال کې وایئ، خو موږ یې داسې وایو چې هلته یو مقاومت او په همغه ځای کې انرژي د حل هم موجوده ده. نو مثال یې داسې وایي چې که ډېر سخت کارونه د سختو کارو لپاره خلک یو د بل سره خبرې نشي کولی، خو بعضې وختونو کې د ډېرو سختو کارونو لپاره په نرمي سره، په وضاحت سره، په وفا سره، په احترام سره، په شفافیت سره د ډېرو سختو کارونو لپاره هم خبرې کېدای شي. یعنې ډېر سخت شیان هم په دغه نرمیو باندې قابلیت دې لري چې هغه مقاومت له منځه لاړ شي. نو ډېره مهمه خبره دا ده چې همغه د مقاومت ځای د اعتماد ځای ده. چېرې اعتماد هلته د دغو عناصرو په واسطه رشد وکړي، هلته تعامل رامنځته کېږي. په هر خرید و فروخت کې هغه وخت نتیجه رامنځته کېږي چې هلته اعتماد جوړ شي. اکثرا خلک هلته د نرخ پوښتنه کوي، د کیفیت موضوع مطرح کوي، وزن ته توجه کوي او بالاخره بیا یو معامله د تعامل یا د اسعارو تبادله رامنځته کېږي. ساده ووایو. رښتیا. نو دغه دوم عنصر د بازار د محرکاتو و چې یو خپله د بازار محرکات و چې هغه اووه شیان یې موږ ذکر کړل نن. بیا دوم محرک په قسم د فرد چې موږ ځو مارکیټ ته، موږ په مارکیټ باندې تاثیر کوو او د موږ هغه پایې د اعتماد څخه دي او دغه 14 شاخصونه چې په هغه باندې د موږ د اعتماد سویه معلومیږي، په دغه کې موږ کم راغلي یو که رسېدلي یو که څه رقم سره ده. دریم عنصر یې څه ده؟ هغه یو تنظیم یا یو ګروپ یا یو ارګان چې هغه مارکیټ ته ځي څه خصوصیات باید ولري، دغه مهم ده. نو تنظیم ته په انګلیسي باندې ارګان یې او په ارګان ته جهاز یې، د انسان بدن ته بیولوژي متخصص یې. نو د انسان بدن له مختلفو جهازونو تشکیل شوی ده. ټولنه کې مختلف جهازونه دي. نو دغه جهاز چې موږ دلته د قسم په تیر پروګرام کې د تنظیم اعتماد ساحه کې پې وغږېدو او خصوصیات یې موږ ذکر کړل چې څه خصوصیات لري. ټولنه کې امکان لري په زراو تنظیمونه موجود وي. نو دغه هر تنظیم چې مارکیټ ته راځي، آیا دوی هم لکه یو فرد داسې هغه ده که نه؟ لکه په انګلیسي کې دې ته کارپوریټ سیټیزن یایي، یو شهروند تنظیمي. په یوازې داسې یو فرد وي، یو تنظیم، یو ګروپ وي راځي مارکیټ ته، اما خصوصیات یې لکه د یو فرد دغسې ده. نو هغه وایي چې حتی د بازار لپاره د تاسې تنظیم دغه څلور پایې لري که نه؟ دا مهم ده. دغه څلور پایې، آیا د تاسې تنظیم صداقت باندې استوار ده که نه ده استوار؟ آیا د تاسې تنظیم هغه لرلید چې لري حسن نیت شته پکې که نه شته پکې؟ آیا د تاسې تنظیم
یو توانمندي او ظرفیت لري که نه لري د دې ظرفیت لري چې ټولنې ته سره کومک وکړي او که د دې لپاره د ټولنې نه واخلي او آیا دغه د تاسې تنظیم چې ته بازار ته راوړې قابل د اعتبار د نتیجې ورکړې ده که نه ده ورکړې څه خل یو تاریخچه لري څه خل یو برانډ لري لکه په انګلیسي کې چې برانډ ورته وایي شهرت یې څه خل ده نوم او نشان یې څه خل ده یعنی دا تجاران شرکتونه او دغه مواد یا محصولات چې بازار ته راځي دا ټول پکې شامل دي چې هغه که چیرې دغه خصوصیات پکې وو یعنی د دغه خصوصیاتو نه برخمن ده که نه ده یا دا خصوصیات څومره پکې دي نو دا که دغه خصوصیات پکې وي معنی دا ده چې هغه محصولات او خدمتونه چې دوی کوي د اعتبار وړ دي خلک باور پې کوي که دوی یو بازار ته راځي او یو خدمت یا یو محصول راوړي په بازار کې غواړي خرڅ کړي که دوی د اعتماد وړ خلک باور پې کوي اخلي او که د اعتماد وړ نه وي امکان لري وایم نخلي او یا مثلا که چېرته مثلا حکومت دوا یې راوړي دوی غواړي خرڅي لابراتوار ته یې ولیږي چې دا هلته تجزیه کړي معاینه یې کړي چې دا صحیح ده که صحیح نه ده ځکه اعتبار نشته و د اعتبار بیا په خپله به په لابراتوار کې هغه معیارونه سي او څه پې شنجش کېږي د هغه کیفیت هغه هم په خپل ذات کې هغه لابرانت یا هغه متخصص چې دا کوي دا ټول سره تړلي موضوعات دي او هلته هغه د بازار محرکات هلته لابراتوار کې فساد شته که نشته په بازار هلته توازن شته اعتبار شته که نشته دغه ټول شیان یو د بل سره داسې کلک یو د بل سره تړلي دي او اعتماد یو د بل سره ساتي که اعتماد نه وي بس خلاص اعتماد له منځه ځي دغه ټولنه حالت د بې نظمي ته کېږي په عین وخت کې آیا دغه تنظیم په قسم د یو واحد کنه تنظیم په قسم د واحد دغه 14 شیانو باندې کار کړی کنه دوی چې د مارکیټ سره غږیږي د کلام وضاحت لري د خپل محصول په باره کې د خپل خدماتو په باره کې واضح خبرې کوي او که شف غږیږي یوازې د شفتالو وغږیږي آیا د دوی په هغه لرلید کې د دوی په رسالت کې د خلکو احترام شته که نه د ټولنې لپاره احترام شته د نورو لپاره احترام شته پکې که نشته آیا شفافیت لري که نه ټول شیان یې پټ رازونه یې ساتلي آیا خپلې غلطي که چېرته اشتباه کړي معذرت وغواړي او اشتباه اصلاح کړي که یو محصول بازار ته راوړی چې په هغه کې هغه شی چې دوی اعلان کړی هغه نه وي د هغه نه کم راسي دوی کولی شي چې زر تکافو کړي آیا نورو ته د نورو تنظیمو د نورو خلکو د مارکیټ هغه اصولو ته احترام کوي وفادار پاتې کیږي که نه پاتې کیږي آیا د عمل نتیجه ښودلې که نه داسې تاریخچه لري چې و مثلا د مثال په توګه په افغانستان کې به دغه خربوزې د یوې مختلفې منطقې نه یا مثلا هندواڼې به د شمال نه به څه راغلې بس قابل د اعتبار به وي چې دا د فلاني منطقې نه راغلې دا یو اعتماد یې پیدا کړی وي د هغو تاجرانو یا نور شیان به یې تولیدول کیفیت یې ښه وو لکه چې پخوا موږ پرې وغږېدو بس اعتماد یې پیدا کړی وو هغه نتیجه یې ورکړې وه نو په عین وخت کې د ځان وده او ښه کول د خپل محصول او خدمات چې دوی بازار ته عرضه کوي په هغه کې ښه والی راځي که نه وده کوي هر کال باندې له کال نه ښه کېږي که نه کېږي د خلکو هغه شی چې د دوی طلب ده د هغو جواب ورکولی شي که نشي ورکولی دوی د
بازار نه څه توقعات لري هغه واضح کړي کنه او بازار د دوی نه څه توقعات لري هغه واضح دي کنه دی واضح دا تاثیر کی محاسبه لري کنه مسؤلیت اخلي د خپل خدماتو د خپل محصولاتو او جنس چې دوی راوړي نه راوړي که مسؤلیت نه اخلي او د واقعیت سره مخامخ کېدل که مثلا یو کار ترې سوی چې نورو خلکو ته ضرر ترې رسېدلی د دوی له کار نه د هغه سره مخامخ کېږي او وایي چې نه گناه من نیست حکومتی کار کرد یا دسی وسو یا دسی وسو ملامتی په نورو خلکو واچي هغه اعتماد کموي دغه تنظیم باندې څوک اعتماد نه کوي اما که مسؤلیت واخلي و چې و دغه کار د مانه سوی اشتباه سوی ده زه غواړم په دې رقم سره اصلاح کړم معذرت هم غواړم اعتماد یې لا پسې زیاتېږي آیا دوی د بازار ته یې غوږ نیولی چې بازار څه شي ته ضرورت لري تقاضا په بازار کې څه شي ده چې بیا دوی هغه شیان عرضه کړي آیا تعهد او وعدو ته وفا کوي چې موږ وایي چې کال ته به انشاءالله موږ دغه محصول به بازار ته راوړو او بیا راسي بیخي بل شی راوړي او نورو باندې اعتبار کول یعنی تنه دوی د سیونې چې موږ د اعتبار وړ یو آیا هغه د مارکیټ په محرکاتو باندې دوی باور لري کنه اعتبار پې کولی شي که نشي کولی نو دا ډیر مهم موضوعات دي چې په بازار کې دا دارومدار د تعاملاتو په دیو باندې چلیږي نو دغه درې شیان موږ په دې باندې خبرې وکړې چې اعتماد څه رقم سره منځته راځي په بازار کې او کوم محرکات موجود دي کوم عوامل دي په څه رقم سره اعتماد زیاتېږي په څه رقم سره کمیږي نو موږ وخت هم زیاتې پوره کېږي سلایډونه به بند کړو چې دواړه یو ځای سره دوستان موږ وویني نو خدای دې وکړي چې دغه پروګرام د دوستانو خوښ شوی خسته کنې پیدا نه کړي او د دې لپاره چې معلومات په دې ساحه کې نور هم زیات شي موږ خو فقط یو څو شیان هم دلته معرفي کړل او وړاندیز هم وکړي چې په دې کې هر دوست کولی شي په خپله هم تحقیقات وکړي څېړنې وکړي او په عمق باندې موضوعات وګوري په عین وخت کې په کامنټو کې موږ هغه د افغانستان پیس چانل لینک هم ورکړی ده دوی کولی شي چې هغه درې پخواني پروګرامونه هم وګوري او واقعا دغه موضوع په خاصه توګه ټول خلک په یو نوع د بازار او مارکیټ سره په رابطه کې دي په خاصه توګه هغه تنظیمونه یا هغه نهادونه چې په مارکیټونو کې په فعاله توګه د مارکیټ اصلي لوبغاړي دي هغه دغه شیانو ته ډیره مهمه اړتیا لري که دغه اړتیا او وړتیاوې سره یو ځای کې نو انشاءالله چې د مارکیټونو وضعیت به په ښه توګه وچلیږي او هلته به د اعتبار او اعتماد د مارکیټ لوړ لاړ شي د مارکیټ د اعتبار او اعتماد د لوړېدو سره سم هغه ټولنې د خودکفایي او د فلاح په لوري باندې تحول کوي هغه نظام یا چارواکي د هغوی خدمات او محصولات په هره ساحه کې هغه د امنیت او د فلاح په لوري باندې د تحول سبب کېږي له دې کبله دا یو مهمه موضوع ده او موږ او تاسو خو په یو ساده برخې چې په اعتماد باندې څرخیږي خبرې کوو او هغه د اقتصاد متخصصین یا د مارکیټ متخصصین یا هغه خلک چې خپل هلته فعال دي څومره دې شي ته توجه کوي بعضې خلک خو په همدغه سره له دې توجه نه کېږي خو دغه مسایل هلته په حال د حرکت کې دي یو څوک چاته ځي یو خریداري کوي که چیرې ناقص مال یې واړوي کور کې وګوري هې دا خو کار نه کوي بیرته یې وروړي که هغه فروشنده ووایي چې صحیح ده دغه د بل ویسه څومره اعتماد لوړېږي هلته او که وایي دا د ما غلطي نه ده او دا په تا پورې اړه لري او جنجال ترې نه راوځي څومره خفګانونه او مسایل رامنځته کېږي پکې رښتیا هم خدای دې وکړي چې د موږ بازارونه د موږ مارکیټونه هم د ثبات
او د خوشحالۍ او د فلاح په لوري باندې حرکت وکړي. دیگه از دوستا خواهش میکنیم که خدا کنه پروگرام خوشتان آمده باشه، بسیار خسته کن نباشه. ما هم لینک افغانستان پیس چنل در اینجا در کامنت ها شریک کردیم، میتونین پروگرام های سابقه رو ببینین و این پروگرام هم اگر امروز دیگه دوستا شریک کنین. و در این وقت ما بسیار موضوعات زیاد در اینجا مطرح کردیم. اگر این موضوعات در مجلس های خصوصی تان مورد بحث قرار بدین، نظریات امروز دیگه شریک کنین، کسایی که زیادتر میفهمن قطع دیگه معلومات خود شریک کنن. آیسته آیسته امو مطلس میگه قطره قطره دریا میشه دیگه. تو قطره قطره همی موقف مردم در مقابل اعتماد و اعتماد سازی درباره همی ذهنیت صلح و چیزا زیاد شده میره و بالاخره افغانستان به قسم یک جامعه واحد و متحد به سوی سلام و فلاح همونطور رشد کرده بره. حال خود در ساحه محتاجی است، اما رشد کنه به خود کفایی و بالاخره به ساحه سلام و فلاح بره. ان شاء الله. و یا ای به همکاری و اعتماد متقابل و رشد اعتماد رابطه داره و ما امیدوار هستیم که همه با هم در رشد اعتماد با یکدیگر به سوی خودکفایی و صلاح و فلاح قدم برداریم. خدای پامانی بکنه دوستان، اصلا دوستان د خدای پامان دی پر راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله د اعتماد په اړه کې یو بل اړخ نه وغږیږو چې هغه ټولنیز اعتماد ده. او فقط دومره غواړم چې دوستان خبر سي او خپل جنتري کې ولیکي د اگست په 11 چې د شنبه ورځ ده. په هغه هفته کې موږ د جمعې په ورځ پروګرام نه لرو. موږ د شنبه په ورځ په عین وخت 6:30 بجې د کابل، 5 بجې په وخت د دوحه، 4 بجې د اروپا، 3 بجې د لندن او 10 بجې د تورنټو او نیویارک او واشنگټن. موږ د افغانستان په اړه کې د خصوصي سکتور د پانګونې په اړه کې یو کانفرنس لرو چې په هغه کې موږ ځینې مهم غړي د افغانستان د خصوصي سکتور په اقتصاد کې رول لري، هغه د موږ میلمانه دي او موږ په دغه ساحه کې غږیږو چې دغه پانګونه په هیواد کې چې اقتصادي وضع ښه کړي، هم په اعتماد باندې تاثیر کوي او هم د سولې په ذهنیت باندې تاثیر کوي. نو په دغه ساحه کې موږ دغه یو پروګرام جوړ کړی ده چې امکان لري ځینې دوستان موږ راسن زوم ته را دعوت کړو چې هغه 3 نفر چې د موږ سره میلمانه دي او غږیږي هغو ته غوږ ونیسي او امکان لري وکولی سي او مستقیم سوال هم د هغو نه وکړي. نو د اقتصادي ودې او رشد لپاره چې هغه خپله د سولې او د امن او د فلاح او سلام په لوري باندې د حرکت مختلف فکتورونه او عناصر دي، دا یو مهمه موضوع ده. انشاءالله په نوموړي تاریخ باندې به موږ یو ډېر لوی پروګرام ولرو چې دغه موضوعات چې موږ تر اوسه پورې ویلي دغه به ټول پکې هلته منعکس شي او نه وه او دا چې پانګونه کیږي که نه کیږي څومره په اعتماد پورې اړه لري. واقعا دغه مهم ده. نو حاضره ده د خدای په امان لودین صاحب یو 2 دقیقې پاتې سي د پروګرام وروسته انشاءالله. ډېره مننه. دوستانو سره به خدای په اماني وکړو. ښه جمعه ولرئ. د راتلونکي پروګرام په باره کې سره وغږیږو.